असलामुअलैकुम 1971 जंग ना आबादा लाइन ऑफ कंट्रोल सره چې علاقې भारत ته پاکستان والے نیولې وي نو پاکستان آرمی په دغه شی باندې غور کاوه او دا منصوبه یې جوړوله چې دغه علاقې به دونه دوباره موږ واپس اخلو دومره منصوبه دا و چې په 1984 کې دی یعنی भारत ته په سیاچین باندې قبضه وکړه او پاکستان نه دغه سیاچین علاقہ واخیستله نو پاکستان آرمی دا هم منصوبه څخه کړې و چې دا علاقہ به موږ دونه دوباره اخلو او چرنګ به یو نه اخلو یعنی سردی چې سیاچین چې الته -17 ډیګري سانتیګریډ درجه حرارت دی او انسان وجود چې وینا دا -2 ډیګري سانتیګریډ باندې دا سره جمع کیږي او فریزر چې برف دا 0 ډیګري سانتیګریډ باندې جوړیږي نو الته دوره زیاته سردی جوړه سي په سیاچین چې دغه भारत فوجیان دا بیا ګرمو علاقو ترایسي او سردی چې خپل چک پوسټونه دا خالی پرېږدي نو پاکستان آرمی دا منصوبه څخه کړې و چې سردی چې په موږ دغه چک پوسټو ته ورسېدو او په دغه باندې به قابیسو او دا علاقہ به په خپل قبضه چې واخلو نو دغه منصوبه جنرال ضیاء الحق په دور چې او بېنظیر په دور چې هر مخته کړې و نو دغه دواړو دی دغه منصوبه مسترد کړې و نو دغه آباده په 1996 کې دغه منصوبه دوباره چې کړه نو دغه باندې د پاکستان آرمی پاکستان ایئر فورس او پاکستان نیوی او پاکستان چې کومې انټيليجنس ادارې دي دغه منصوبې انالیسیس وکړو او ریزلټ یې دا ونه بس چې ټیکنیکی تور باندې دغه سیموجه کوایسو خو سټریټیجیک تور باندې دا ناقابل عمل ده یعنی کچېری په موږ په دغه علاقې باندې قابیسو خو زیاتې عرصې پاره دغه علاقہ موږ جان سره کنټرول کوای نسو او دغه قبضه دغه چې برقرار نسو ساتلای نو دغه منصوبه بیا مسترد کړه نو دغه منصوبې سپورټر دا لیفټیننټ جنرال عزیز خان وو او د دې په دغه علاقو چې کامیابه کاروایی کړې و نو په 1998 چې چمال پاکستان چې حالات تبدیل سره یعنی پاکستان آرمی چیف دا جنرال پرویز مشرف جوړ سره نو د نږدې ملګری لیفټیننټ جنرال عزیز خان وو او دغه سره لیفټیننټ جنرال محمود احمد جنرال جاوید احسن دغه ته په دغه علاقې چې محدوده اپریشن اجازه ته ورکو نو دوی چې چمال الته اپریشن شروع ک او دو الته ګراوند تلاړه او صورتحال وجیر کړو نو په میلانو باندې الته भारत فوجیان چې کومو یو نام او نشان هنو نو دوی چې کومه منصوبه جوړ کړې و چې موږ په درجنو حساب سره الته چې کوم دي چک پوسټونه جوړو او چې چمال دو الته لاړ نو دو دا منصوبه به درسلا او سونو ته دغه چک پوسټونه ورسول نو دالته مسله جوړسلا ځکه چې دغه چک پوسټو ته به تا خوراک هور کاو او دغه ته به د اصلاح هور کولا چې دا بیا ډېری مونږه لپاره ناممکن و بل طرف ته دغه منصوبې نه پاکستان چې کوم سیول ګورنمنت ته دا بالکل دغه نه خبر نه بلکې پاکستان ډېری ادارې چې کومه آرمی والے وي دغه شینه خبرې نه وي یعنی پاکستان چې کومه انټيليجنس ادارې وي او ورسره ډي جی ملټري ادارې دا یې دغه شینه بیا شاته خبرې کړې بل طرف ته یعنی جنوري په 1999 کې انډیا ته په سیاچین علاقو چې نقل و حرکت پته ولګیدله خو دوی دغه نقل و حرکت دای سنجیدګي سره نه واخیسته 13 مای په 1999 کې سیاچین علاقو چې د پاکستان آرمی چک پوسټونه جوړول نو مقامی خلکو دوه ولیدل او دغه اطلاع د انډیا ملټري ته ورکړه نو انډیا ملټري دغه علاقې ته رااله نو پاکستان او انډیا آرمی په منځ کې جړپ سره شوري سره نو دغه جړپ د کل عام جنگ ته تبدیل شو نو پاکستان آرمی چې د کومه خفیه منصوبه شروع کړې و نو دا ښکاراسلا او دا کل عام جنگ ته تبدیل سره و نو دغه باندې د دنیا نظر هم واچید نو پاکستان آرمی دا کوشش شروع کړ چې موږ و سیول ګورنمنت خبر کو ځکه چې دغه شینه نه خبره و دینه مخکې د انډیا وزیر اعظم اټل بهاري واجپائی دا پاکستان ته راغلاو په مینار پاکستان باندې دواړو وزیر اعظمانو اعلانات سره وکړو او په دغه شی باندې ساين هو کو مسله کشمیر سره چې چور انډیا او پاکستان په منځ کې مسلې دي دا به موږ په امن طریقې سره او باتچیت په تر سره حل کوو یعنی دواړو ملکانو په منځ کې به جنگ نه سره کېږي او بل طرف ته د پاکستان آرمی چې د کومه منصوبه شروع کړې و نو دا کول عام جنگ ته تبدیل اسلا او دغه ته به ورته کارګل جنگ یعنی دا د کارګل جنگ چې کوم دا کول عام سره شروع سو نو دغه لوجنه دی پاکستان او انډیا تعلقات چې دا به سره روغېدل نو دا نور سره خراب شلو نو دغه صورتحال د کارګل جنگ و چې دا لچښ سره شروع سلاو نو دا معلومات چې ما تاسو سره شیر کړو تاسو مې ملاقات په یو نوې ویډیو کې کېږي السلام علیکم